السلام علیکم ګرانو کتونکو کرن خان یم او نن په براق میډیکل کمپلیکس کې ولاړ یم او زمونږ د براق میډیکل کمپلیکس خیبر هایټس او زمونږ د نورو بلا پراجیکټونو روح روا زمونږ ډېر خوږ ماماجي علي حیدر بابا خیل صاحب پرون د زیږون ورځ وه چونکې زه پرون نه وم نن راغلم او دا آرټ چې دی دا زمونږ د خیبر پښتونخوا وتلی مفتي صاحب مفتي معاذ جوړ کړی دی نو یو خو زه دې ته ډېر زیات خوشحاله یم چې دا ټول صورتونه د ماماجي په زړه باندې یو ارمان و او هغه تیار شو راورسېدل د دې کلیزې په مناسبت ورته زه ډالۍ کوم او بیا ورته دعاګو یم چې په براق بلډرز کې څومره هم ملګري کار کوي دا وخت څومره خلک پکې خوشحاله دي د براق پوره فامیل چې دی هغه ټولو ته زه مبارکي وایم او خدای پاک دې ماماجي له دومره عمر ورکړي دغه ټول مونږ ملګري چې ورته راغونډ یو چې مونږ هم خوشحاله یو دا زموږ یو مشر دی زموږ لارښود دی زموږ سربراه دی نو بس تاسو ته هم ووایو چې دعا ورته کوئ د خپلو مشرانو سره الله د نړۍ کلیزه دې بختوره شه خوشحاله اوسي او دغه تحفه لویه تحفه کنه دې ته مونږ داسې نه شو ویلی که نه دا ډېره لویه تحفه ده نو دا زمونږ د خوا نه قبوله کړي دا خو دا دې حوالې سره به زه دا وویلم زمونږ د ټولو څومره چې دلته ولاړ یو زمونږ تن وجود دا چې څه دی دا خو د رب عطا ده او د رب امانت دی په دې دنیا کې الله پاک هر چا له خپل یو کار دی او ډاکټر کرن خان صاحب له چې الله پاک کوم یو مقام ورکړی دی د پښتنو په کومه لویې سطحه دې ترجماني کوي دی زمونږ او د هغه د لاسه او د هغه د دومره غټه تحفه دا راتلله او دا کم محفل داسې ناګهاني جوړ شو ښایسته ښایسته خلک دا ودرېدل دا د دې لپاره ماله غټه په دې وخت کې تحفه او بل نعمت نشته زه ډېر شکرګزار ډېره مننه او الله پاک دې راته نور هم داسې روښانه ساته او دغه ساته د ډاکټر کرن خان صاحب اکثر ما نه تپوس کوي چې دا خو ځان له داسې یو صوبه ده چې دا سنبالول دی ساتل ځان سره چې دا تا کوم دم کړی دی یا څه کړي دي چې دی د ځان سره سنبال ساتلی دی نو زه ورته جواب کې څه ووایم چې زه یې ساتلی یم ځان سره زموږ د ټولو ملګرو د یاد په خیر هغه ملګري چې غمونه پکې شوي دي زموږ ټول دوستان هغه ملګري چې خوشحالۍ پرې راغلي دي نو زموږ ماماجي له د خدای عمر ورکړي دا د خوشحالۍ موخه ده او چې کوم ملګري د خفګان سره مخ شوي دي په هغوی د خدای نور غمونه نه راولي نو د ټولو منندوی چې څومره هم زموږ دوستان دي په تار تړلي که هغه افسر افغان دی که ډاکټر قدیر دی که مهتاب دی که کامل دی که زموږ نور د فوټسال د لارې اچکزی صاحب د ټولو منندوی او ټول یادو یاد د ټولو په خیر ډېره مننه